ته سوي چې عمرې ته لاړ شم عمرې ته بدل ارمان دی دا ارمان هم پورا کوم نور وایا بس ټول عمر بم خدمت کوم دي او ځکه چې به مو سره دا وای نور دې بڑا سشتا بس یا حرمین شریفین دیدار السلام علیکم جی السلام علیکم څنګه الله فضل حالات خدي الله شکر ته کوم ځای فقیر بن بغداد اجي کورونه دا څه خر ځای کې رمرو او دا ولې نظر دې صحیح نه لګي نظر دما کم دی نظر دې کم دی دا خو ته په دې روډ ګرځو ګرته چې د ګاډي واله بس خدای مسافر دي نه بل څوک دستا پلار رونه دی ایسه کوي پلار مې دی فالج والے هم د فالج والے دی ورونه دی رونه دوه مشران دي بیل دي لکه دا کور ټول بوج پتا دی دا خو درانه نه را بس کله تکلیفي کله چې دینو هم په دې خپل کار کې خوشاله شو ها کله کله به خوشاليږي دي کې 200 روپے رزګاړي لیکه 400 روپے 400 روپے پک سے دپا دیږي دا 400 روپے شته د کې پات شي دا ته بیا چاله ورکه دا پلان لور کوم پلان ورکه ته به ځان ته سمره پرې دی بس زه د ورځې بس دلته خرچو کوم دا فلاکس کا روټه پکې سره بوخره نور پکې ځان ته نه پرې دی دا ولې بس چې مور پلان مو خوشالي نو بس ته خوشاله نن یو کار نه کې چې دا و چې تاسو دا کریم رول دا دغه پاتې دا 100 روپو دی دا دا جی سره پاسه یو درزن دي دا 100 روپو دی سر آیډیا نشته یو پسو دی یو 50 په 50 نو دا چې لسی 500 شو ها چې دولسی نو بیا د 600 شو او دا دولستی کو سره پاسه دولستی سره پاسه دولستی ویش مارما په ما دی یقین شته کنه ولې نه جی 900 روپے شوي ټول نه په یو دیواله ما بس یہ سب پورے پیسے والے واخلم والے بیا بسکه بس بیا کوئی سبق لگو سبق هم وې مدرسه کې التا د جوخان کې کاری ابراهيم سو جمعات ها 750 روپے جل در کا مودا د نټول والا ما بیا به مدرسې ته دی او چې بل کارو کوه چې 750 په ځای لا 15000 در کا منو بیا نه زما خپل مزدوري پکار دي خپل مزدوري دی پکار دا خو چې تاسو یو بل خبر وکم ته ما پیژنې تاسو ها نه مې پیژنې کنه او زه تا نه پیژنم نو دا پیسې بیا تعالی سوق درکې بس پورا خپکیږي به بالکل نه کنه چې تا دلته ناسې ملګری ستا رور ناسته مخامخ و چې رور د ولار دې ته خپکیږي خوشاليږي با رور چې دا مخامخ کینې نه بیا خپکیږي خوشاليږي خوشاليږي دا 500 روپے ستا ٹھیک شو اوس به ته مدرسې ته ځې زم چې تنن یو کارو کې مدرسې نه پس خو کور ته ځې کنه ته چې څنګه کور ته ورشي بابا له باور شي بابا له نن ته نور کله ولا 300 روپے ورکه یا 500 ورکه نن بابا ده بابا وینندل 300 نور کوم وینندل پورا 15000 کوم دا 500 روپے سپیشل د بابا دي ٹھیک شو او بیبي رشتہ نو بیبي جستا بیبي ته نو زمونږ بیبي دا کنه نو د بیبي سبم پکې کو خو خیدا دا 500 روپے دی سپیشل د بیبي شو دا او بیبي لور کې
اوس راته وایا نور دې بڑا سشتا جی ویم اوس راته وایا نور دې بڑا سشتا بس یا حرمین شریفین دیدار اور چې هغه زما خدای مالا داسې راکوي که د چا په وسیلې راکوي د هغې د دغې مقصد نه مې دا ټول ژوند قربان ته څه چې عمرې ته لاړ شم عمرې دې بدل ارمان دی دا ارمان هم دې پوره کوم نور وایا بس ټول عمر به خدمت کوم او ځکه چې تاسو ته نشم بیانولی چې اوس زه څومره خوشحاله شوم چې د حضور پاک در له به زه ځم د هغه په روضې مبارکې ته به هلته به جړېږو او صلات سلام به وایي زما لپاره د دنیا او د آخرت بس دغه غټه خوشحالي او یو بل ځای راباندې وکړم بل ځای راباندې وکړم دکه عمرې له چې کومې له ته ځې هغې له به سره ځو دواړه به یو ځای ځو انشاءالله انشاءالله الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار بخیر سلام علیکم خیر دې ټیک ټاک جی څه کې بې ځایه ناس یو خپم ناس ولې خیر وو خپه دا ناس جی بس کار ما نشته کار ته ناسو که څوک راغلو مونږ یې کار له بوتلو دیاړې والے یاره ګوره اتفاقا اوس اتفاق ته ګوره ښه زه ووتم مله کور نه او پلار را پسې اواز وکړي چې راځئ کو داسې چې څوک را پیدا کړل ته کې مونږ سره خوره پرته دویم چک ته ژوند دي خو ما پلار ته وایي چې دا ټایم خو دومره داسې ټایم دی چې دا خو ناوخته دی جی اوس اتفاقا ګوره ستا کار نشته زما کار دی ما خو یې دا ټایم به کسان نه وي کوی خېجې ستا به مزدوري شي زموږ مسله غل شي ځکه مریض راغلی باران ونه شي هر څه به راته خټه شي بالکل کوم دلی جی په څو باندې به رالوخېږي دویم چک یاره جی چې څه دې خوښوي راله راکړه چې ستا څه خوښوي نو زه به له لږې درکړم بیا به خفې نه هر څه چې راکړې راکړه بس ما ته وګوره ته ما سره ظلم خو نه کوې دیاړي څومره ده نن سبا دیاړي نن سبا 1000 روپیه ده 800 روپیه به له درکوم ټیک شوه بالکل یې درله کوم 800 باندې بره چت ته ګوره د اوس نه راته وایم بره چت ته به خېږي بره چت ته نه چې زه وایم چې ناوخته به لاړ شم اوس ماښام ټیم دی د شپې 2 بجې کور ته لاړ شم دا ولې نو څه کور ته ځې چې خامخا څه غواړي که نه چې څه یوسې اوس چې زه کور ته لاړ شم نو وایي به چېرې دی دو مزدوري کړي مونږ له به سره وړي تا ته نن کار میلو نه شو ما ته والله کې کار میلو شو ټوله مې تقریبا سهار راغلی ما او ناست یم بیا داسې کار کوو 800 روپۍ ماته یاد کړې که نه جی 800 روپۍ او زه وایم داسې کار به وکړو چې د 800 په ځای باندې دا 1000 روپۍ والا کور ته ده تا د خلو زنیت رونازار شاه علي چېرې مې بدرنګوه ما ته وګوره دی خوا زما د غریبۍ تا لا دونه خیال وساته که نن خدای دې ستا د بچو حفاظت وکړي دا اوس تا مزدوري شوه نه زم نه پښتو کې نه یو تپوس کوم په دې پیسو به څه کوې په دې به دا کار کوم چې ښځه رانه پالش والې ده بیماره ده نو کېدای شي اکرام بیا راولم او ما څه غوړي مړي څه چې مې څخوا دې خو ځان سره والم لکه چې هغه هم نن سبا 8000 روپۍ دي چې ولې زنانه راولي که نه او باقي چې کمې دي نو دغه چې غوړي او بس دغه سودا ټوالم بس الله ستا خوشحاله ساتي څنګه نن دا پیسې الله پاک درکړې داسې سبا روز سبا بیا الله شته الله دې خوشحاله